پروگرام بدی برخه کی صاحبزاده محمد امین قادری صاحب ته ملتمسم چې هغوی راشي او دغه موقع مناسبت سره د خپل ظریع خیالاتو اظهار فرمایي. صاحبزاده محمد امین قادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے دی فروغ وادی سینہ نگاہ و عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. پسٹیج باندناست نہایت دا ادب و احترام لائق دا دے استانی رونق حضرت پیرزادہ نبی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ د پاکستان یو ډیر لوی عظیم عالم او زمون د پاره د فخر باعث او د هغې په تعارف کې به زه دا خبره هم وکم چې زمونږ د مشر غوث رحمت الله علیه او د دې استانې د بانی خانقاه حضرت عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه د دعاګانو او د فیضان سره متاثر شوي استاذ العلماء حضرت فضل سبحان صاحب مبارک د پنجاب نه راغلي د قرآن بورډ چیئرمین او د صاحبزاده فضل کریم صاحب لخت جگر صاحبزاده حامد رضا صاحب او زما د دواړو طرفو ته ناست د صوبه سرحد د مدارسو د مساجدو او د خانقاهګاهو سره تعلق لرونکي او ما ته مخامخ ناست د دې استانې د شمع پتنګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې د هغې په مینه باندې په هغې په حرمت باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې قربان عقیدتمندانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټولو ناول داستانہ عالیہ قادریہ مانکی شریف د طرف از ستاسو د ټولو مشکوریه ما چې تاسو زمون په دعوت باندې په دا نن سبا حالاتو کې چې چرته کې خلکو نه جماعتونه پاتې شولو خلکو نه منځونه پاتې شولو خلکو نه ناسته پاسته پاتې شولو تاسو زمونږ په وینا باندې دلته کې په دومره ګڼ تعداد کې راغونډ شئ. ستاسو ډیره مهرباني الله تعالی دې ستاسو دا راتګ قبول کړي. زمونږ د دې نن پروګرام دا مقصد د حکومت پاکستان د وقف بل حوالې سره دی. دا بل د عالمی ادارې FATF او د IMF په وینا باندې حکومت په پاکستان په ټولو صوبو کې دا د په اسمبلی کې پیش کړو بغیر د علماء مشایخ د مشاورت نه باوجود د دې چې د حکومت کې په مختلف بورډونو کې په مختلف کونسلو کې دا ټولو مکاتب فکر علماء موجود دي او مشایخ هم موجود دي خو هغه ټول نظر انداز کړل او په ډیره خفیه طریقه باندې دا بل پیش ولو. بیا چې کله دا بل پیش ولو نو چونکې زمونږ د سرحد خلق خو اسې هم د دې څیزونو نه خبریږي خو چې کله په پنجاب کې عمل شروع شو او اوقاف والا مزاراتو ته لاړل مدارسو ته لاړل مساجدو ته لاړل هغې ته فارمونه ورکړل چې تاسو مونږ سره رجسټریشن وکئ چونکې هغه خلکو ته هم نه وه پته چې دا رجسټریشن مونږ سره د څه شي شی دی نو هغوی چې ته معلومات وکړل نو هغوی ورته ووایي چې دا بل په حکومت پیش کړی دی دا په قانون کې دا څیز ایډ شوی دی او په هغې کې چې کوم نکات دي نو لومبی نکات دا دی چې د پاکستان څومره مدارس دي څومره مساجد دي او څومره دربارونه دي دا د اوقاف انډر راشي. د اوقاف انډر راتلو مطلب دا شو
چې په دې استانو کې د 1300 کالو نه چې کم د دین تبلیغ شروع دی او د صوفیزم د محبت د خدمت خلق کم درس دی دا د ختم شي او بیا سوشي چې حکومت سکول غواړي که وای چې مدرسه بند کا پدې کې مونږ ګرجاګر جوړو که وای چې مدرسه ورانه کوي پدې کې مونږ بلډینګ جوړو که وای چې مونږ پدې کې دکان جوړو نو پاغي بچاته اعتراض نه وي بیا په کې لیکلي چې چرته کې د استانې ته یا مدرسې ته یا چرته جمعات ته چا چنده ورکړله نو هغه د چندې به دی ریکارډ ورکوي او ریکارډ به یې څنګه ورکوي 15 کاله به د هغه سړي د ټیکسونو د ګوشوارو ریکارډ به جمع کوي بیا به خپل د ټیکسونو ریکارډ جمع کوي نو هغې نه پس به هغه اوقاف هغه چنده مني نو که چرته کې حکومت دا لاه عمل خپل د ډیم جوړولو دپاره چې کله د خلکو نه چندې اغستې او په ټوله دنیا کې چیف جسټس آف پاکستان کچکول نیولی او د خلکو نه چندې راغستې نو که په هغه ټایم کې حکومت د دې لاه عمل او دا قانون او قواعد جوړ کړي نو بیا پې د دې خبرې زه ضمانت ورکوم چې یو کس تم په اعتراض نشته حکومت بل فنډ جوړ کو که په هغې کې دی دا طریقه کار جوړ کړی وي نو هیڅ چا ته هم په اعتراض نشته خو که کم څیز د ستا دپاره نشته او ته هغه د دیني طبقاتو باندې نافذ کې او په هغه خلکو باندې چې چا 75 کاله د دې سرحدونو دفاع وکړله او فی سبیل الله یې وکړله زمونږ مدارس خلکو نشانه کل زمونږ مساجد خلکو نشانه کل زمونږ دربارونو کې دماکې وکړلې مونږ ته نقصان راکو کله چې به په منبر او په محراب باندې څه خلکو د چا په وینا باندې د تشدد خبره کوله هغه ټایم به زمونږ جسمونه وینې شول خو مونږ به د امن درس ورکولو مونږ به خپل خلکو ته د امن درس ورکولو الحمدلله 1400 سال د زمونږ د دربارونو د مدارس او د مساجدو شول څوک د دا ثابته کی چې په دې مساجدو کې چې دا کم خلق ناستی په دې دربارونو کې چې دا کم خلق ناستی په دې مدارسو کې چې دا کم خلق ناستی دای د کینچای کار ادا کړی دی دای د تشدد کار ادا کړی دی نو بیا موږ د حکومت هر مطالبه منلو ته تیار یو خو نه موږ د ستا د سرحد محافظین کو ستا د نظریې محافظان دیم یو ستا د دین تبلیغ دیم ورکو په دې 70 کال کې موږ د تا نه چنده وانغستله تا سکولونو ته هم چنده ورکړله تا چرچونو ته هم چنده ورکړله تا په کرتارپور کې په اربونو روپو باندې تا د سکانو ته مندر جوړ کو ګردواره دې جوړه کا په هغې موږ تا ته اعتراض ونه کړو موږ تا نه خفه نه شولو باوجود د دې چې د پنجاب اوقاف نه ستا ټول حکومت چلی ته 1 روپۍ په دې مدارسو نه لګې ته 1 روپۍ په دې مساجدو نه لګې ته 1 روپۍ په دې دربارونو نه لګې تا ته موږ په هغې اعتراض ونه کړلو او ته نن راځې ته زمونږ ګریبان ته لاس اچې نو موږ حکومت وقت وایو دا نن چې دا کم دلته دا تصویر لګېدلی کله چې قاضي اعظم دې استانې ته راغو نو موږ هم نیکونو ورته دا ونه وي چې موږ ته پیسې راکا هغوی ورته دا ونه وي چې موږ ته وزارتونه راکا هغوی ورته دا ونه وي چې ما ته فنډونه راکا هغوی ورته یو خبره وکړه چې زمونږ سر تن من د ستا د نظریې نه قربان خو ته به موږ ته د دې بات خبرې گواهي راکې ته به موږ ته معاهده راکې چې کله پاکستان جوړ شي نو په دې کې به اسلامي نظام نفاذ کیږي نن هغه معاهدې نه ته دستبردار کیږي ته د هغه 22 نکاتی ایجنډې نه دستبردار کیږي ته چې کم په 47 کې په 23 مارچ کې قرارداد پاکستان منظور شولو او پاغه کې په دې ټولو دریوانو خبرو کې دا واضح لیکلي دي که چرته کې د اسلام خلاف د سنتو خلاف یا یو شخص
یا یو اداره په پاکستان کې یو بل منظور کی نو هغه به قابل قبول نوي. خبرې زه نه زیاتوم، وخت ډېر مختصر دی، خو زه دا ویل غواړم چې دا وقف بل چې کم پیش شوی دی مونږ ټول د دې مذمت کوو. مونږ د دې په دوه درې شکلو باندې اعتراض نه، مونږ ته په ټول بل باندې اعتراض دی. ته بل راوله خو اول مونږ سره مشاورت وکړه. مونږ هغه خلک یو چې چا د دې د ریاست بنیاد ایښی دی. مونږ هغه خلک یو چې کله په قائد اعظم باندې ګزارونه کېدل نو مونږ ورته ورمخې ته شولو. اول ګزار په مونږ شوی دی او بیا په قائد اعظم شوی دی. دا دلته چې کم خلک ناست دي دا څه عام خلک نه دي. د دوی مشرانو په دې پاکستان په جوړولو کې قربانیانې ورکړې دي. ته نن په مونږ باندې د غدارۍ لیبل لګې. لاړ شه د پاکستان بنیادونه وکنه، په هغې کې نن هم زمونږ وینه موجود ده، ول الحمدلله بیا به هم پکې زمونږ وینه موجود وي. تکبیر، مینه محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر محمد امین الحسنات شہید اسلام، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت. مونږ حکومت ته دا وایو چې په هر څیز باندې مونږ سمجوته کولی شو. مونږ ته که تاسو دا وایئ چې زمونږ دا څه ژوند دی نو دا د دې استانو او د مدارسو په دې چندو دی، نو دا چندې په چندو باندې نه دی. چنده تاسو سر زیاته ده، فنډونه تاسو سر دي، طاقت تاسو سر دی، خو ستاسو دا کرسۍ، ستاسو دا طاقت، ستاسو دا همت دا د یو څو ورځو دی. او دا دلته چې کم مشایخ ناست دي، کم علما ناست دي، نن به یو جرنیلي سبا به بل جرنیلي، نن به یو وزیر اعظمي سبا به بل وزیر اعظمي، نن به یو صدر وي سبا به بل صدر وي. خو الحمدلله دا هغه نظام دی چې دا د 1400 کالو نه په هماغه طریقه را روان دی او دا څه عام خلک نه دي. ته د دوی د طاقت اندازه کې نو دا پشت په پشت، لاس په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دوی لاسونه جنګیږي، د دوی نسبت جنګیږي. ته د دوی طاقت ته دا مه ګوره چې دا طاقت د دوی دا دی چې کوم مخامخ ناست دی. د دوی د شاته هغه طاقت دی چې هغه تا ته نه ښکاري، خو هغه دومره غیرت لري، هغه دومره جرأت لري چې په منټونو کې هغه ملکونه هم رانولی شي، په منټونو کې هغه ملکونه هم جوړولی شي. چې کله د پاکستان د جوړېدو خبره وه نو باچا خان صاحب حکم وکړو چې مونږ به ګورو چې څنګه به قائد اعظم په دې صوبه کې راځي، او اعلان یې وکړو چې کم سړي د پاکستان خبره وکړله نو د هغه کورونه وسوځوئ، هغه خلک وسوځوئ. دا دربارونه وو، دا مدرسې وي چې ستاسو په دفاع کې راووتل او لاس د هغه صوبې نه ستاسو ګاړی راوچت کړلو او په سرحد کې د ستاسو استقبال وکړلو. نن تاسو هغه مدارس، هغه دربارونه نظر انداز کوئ. دا خبره مونږ ته بالکل قبول نه ده. مونږ دا نه وایو چې مونږ څه تشدد کوو، مونږ دا نه وایو چې مونږ د دې ملک ادارو پسې راوتل غواړو، مونږ دا نه وایو چې مونږ جمهوریت پسې راوتل غواړو. مونږ تا ته صرف دا وایو چې د کمو قربانو، د کمو وعدو دپاره زمونږ مشرانو قربانۍ ورکړې دي، د هغه قربانو سره ته مذاق مه کوه، هغه معاهدې ته واپس کوه مه. ځکه چې که مونږ د دې نظام حمایت کړی دی نو د دې نظام حمایت مونږ صرف عین د دې دپاره کړی دی چې په دې کې به شرعي نظام وي. که ته د هغه نظام نه شاته تښتې نو الحمدلله یاد ساته دا نن خو دلته صرف د اهل سنت کسان ناست دي او د دوی په راغونډېدو ډېرو خلکو ته اعتراضات دي، خو دا خو صرف د دې شروعات دی. دا سټیج به کمیږي نه، دا سټیج به زیاتیږي. په دې کې به اهل حدیث والا به مونږ راغواړو، په دې کې به مونږ شیعاګان هم ځان سره کینو، په دې کې به مونږ ځان سره دیوبندیان هم کینو او د اسلام یو داسې طاقت به جوړو چې دا ټول مکاتبه فکر، علماء کرام، مشایخ دا به په یو صف کې ولاړي، خپل مخالفتونه، خپل کسی کتاری به یو طرف ته کی او په دې سټیج باندې به صرف د نظام مصطفی خبره کوي.
دا شریعت خبر بکئی دا آغا حصول خبر بکئی چھ کم قائد اعظم مونگ سر وعدہ کڑی وا دا تحریک بدلتا نو ادری گی دا بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کی بزمونگ چنڈا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی پخلے باندے بزمونگ سیاسی نارینا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناری او مونگ با ہر گلی تزو ہر کور تبزو ہر مدرسی تبزو ہر جماعت تبزو ہر یو کس تبوایو چھ نن ستاپ دن باندے حملہ دا نن بچا دا ذات خبر ندا خلقو با مخیوی چھ حکومت غدار دے حکومت دا نور و خلق حمایت کئی خو خلقو با وی ثبوت نشتا نن دا ثبوت تے چھ دا دے اسمبلی نا پیش شوے دے او دی حکومت دا پاس کرے دے دا ثبوت مونگتا کافی دے اٹول دا دے 75 سال دا دے ریاست شو کل یو سڑے راشی نو دا اسلام نا پا یو طرف گزارو واسی کل مساجد پسرا والی کل امامانو پسرا والی کل پیرانو پسرا والی کل علماء پسرا والی عجیبہ مذاق تے کل زمون دا قرآن کریم بے حرمتیانی کی گی کل زمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ناموس باندے پا عزت باندے حملی کی گی علمی ادادا جو مشایخ ہمشتا دے مدارس ہمشتا دے خونن مونگا آگا کسو تا نرا پاسو سوئی چی مونگا تشدد نشو کولے مونگا چی کم دے سخت خبر نشو کولے نو دا جب چی کم زمون پا دے خلق دا چی دا حضور تا دن دا پارا استعمال نشی دا حضور دا عزت اور دا عظمت دا پارا استعمال نشی نو دا آگا جسم فائدہ سا دا آگا طاقت و دا آگا گدائی فائدہ سا دا آگا مساجد و فائدہ سا دا آگا مدارس و فائدہ سا چی تاسو دمرا دا دن دا پارا کار کوئی او نن پا دن حملو شی تاسو چپ شئی تاسو نشئی ادرے دلے نو دے مساجد تا پخبلا تالیو لگوئی دا سے مدارس ضرورت نشتا دا سے مساجد ضرورت نشتا دا سے دربارونو ضرورت نشتا چکل دا قرآن کریم پہ حرمتی ہوشی نو پاستانوں کی چپ کینی چکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ناموس باند خبر راشی اخپل پاستانوں کی چپ شی کلچے دا دین خبر راشی دا شریعت خبر راشی نو ویچے مونگ با خبر مذاکراتو سلحر کو مونگ دا مذاکراتو نا نتختو مونگا اسم تاستا موقع در کو حکومت وقتا دا میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ہم ڈیڈ لائن دے رہے ہیں 1 مہینے میں آپ اگر ایک کمیٹی پہ یہ بات حل کرنا چاہتے ہوں یا 1000 کمیٹیاں بلاتے ہوں اہل سنت سے حل کرنا چاہتے ہو یا دیوبندیوں سے حل کرنا چاہتے ہو یہ ایجنڈا کسی ایک کو ناقابل قبول نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو قبول نہیں ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ان شکوں کو اگر بدل سکتے ہیں بدل دیں ہم آپ پر امن ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے جب آپ ہمارے مطالبات کو بغیر کسی توڑ پھوڑ کے مانیں گے بغیر کسی احتجاج کے مانیں گے تو ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں ہمیں کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ ہم سڑکوں پہ نکلے لیکن اگر آپ ہمارے امن کا ہمارے تربیت کا ہمارے روایات کا آپ غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر ہم اسی چوک میں آپ سے بات کریں گے جس چوک میں آپ نے اپنی ذات کے لیے عمران خان صاحب نے 3 مہینے دھرنا دیا لوگوں کو نچایا یہ کسی دین کی بات نہیں تھی جو انہوں نے دھرنا دیا یہ کسی نظام کی بات نہیں تھی صرف اس کی بات تھی کہ خان صاحب کو کرسی کی ضرورت تھی جب آپ کرسی کی خاطر 3 مہینے دھرنا دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ عالم اسلام کے یہ عظیم وارث اپنے دین کی خاطر اپنے اسلام کی خاطر یہ پھر صرف دھرنا نہیں دیں گے ہم آپ کو یہ بھی کہہ دیں کہ ہم صرف دھرنا نہیں دیں گے پھر ہمارے لیے نہ کوئی قانون ہوگا اور نہ قواعد ہوگا ہمارا قانون اور قواعد کے لیے ہمیں نئے قانون اور قواعد کی ضرورت نہیں ہمیں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہمیں ہمارا نظام آج سے 1450 سال پہلے سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ نے دے دیا ہے
وہی ہمارا نظام ہے. روز قیامت تک ہم نے اسی نظام کا وفادار رہنا ہے, ہم نے اسی دین کا وفادار رہنا ہے, ہم نے انہی کی تعلیمات کا وفادار رہنا ہے. ہمیں اور کسی نظام کی ضرورت نہیں. ہم اسی نظام کی نفاذ کی بات کریں گے, ہم اسی نظام کی بات کریں گے. یہ وہ نظام ہے کہ جو دنیا بھر کے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کو یہ ایک امید کی کرن ہے. دنیا بھر کے ظالموں کے خلاف یہ ایک عظیم طاقت ہے. نظام مصطفیٰ کا کمال ہی یہی ہے کہ ہر سطح پر یہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. میں آخر میں آپ سب کا پھر سے مشکور ہوں, اور میں اپنے باتوں کا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف ہے یا کسی ادارے کے خلاف ہے یا نظام کے خلاف ہے, ہم کسی چیز کے خلاف نہیں. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے بنیاد رکھی. یہ آپ کے آباء و اجداد نہیں تھے جنہوں نے قربانیاں دی, یہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور اس ریاست کی بنیاد رکھی ہے. ہم اپنے آباء و اجداد کے نظریے کے, ہم ان کے نظریے سے بھاگے نہیں. ہم آج بھی انہی کے نظریے کے محافظ ہیں, انہی کے تعلیمات کے محافظ ہیں, انہی کے راستے کے محافظ ہیں. جس راستے پر انہوں نے جانیں دی ہیں, جس راستے پہ انہوں نے شہادت کو قبول کیا ہے, الحمدللہ. میں پیر امین الحسنات شہید کا پوتا ہوں. اس سٹیج سے, اس آستانے سے میں کہتا ہوں, اگر میرے ساتھ کوئی کڑا رہا یا نہ رہا, اگر میرے ساتھ کسی نے حمایت کی یا نہ کی, تنے تنہا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے کروں گا, اور پھر جو ہمارے ساتھ اس تحریک میں چلیں گے وہ ہمارے پیچھے ہوں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دی صاحبزادہ سے عمر تقوا پرہیزگارے کی نورم مزید ترقی برکات واچي. دوستانو دغه خبرو سره خو ان شاء الله چې څومره ملګري دي د ټولو اتفاق دی کنه, ان شاء الله د موږ د ټولو ملګرو اتفاق دی په دې ځای باندې. دا زموږ مشایخ دي, زموږ مشران دي, راتلونکي چې څه لایحه عملي ان شاء الله په هغې باندې به موږ روان یو.